په کندهار کې د هیواد په سطحه د فیمیګیشن او قرنطینې آفتونو د کنټرول مرکز پرانیستل شو. یاد مرکز د کنده میوو د پروسس شرکت له لوري او د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په همکارۍ د $1 ملیون په ارزښت پرانیستل شو. د مسؤلینو په خبره د یاد مرکز په پرانیستلو سره به د هیواد محصولات نړیوال اعتبار ترلاسه کړي. په کندهار کې د فیمیګیشن او کنټرول مرکز په کندهار کې د کنده د میوو د پروسس شرکت په مټ او د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په همکارۍ د سوداګریزې اقتصادي ودې په موخه د هیواد په کچه د فیمیګیشن او قرنطینې آفتونو د کنټرول مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د همدې پروژې پرانیستنې په مراسمو کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر الحاج عبدالرحمن راشد دا د خوښۍ ځای یاد کړ چې په هیواد کې د میوو فیمیګیشن مرکز پرانیستنه کیږي. د دې په خبره د یاد مرکز له پرانیستلو سره به زموږ محصولات نړیوال بازار کې ښه بازار پیدا کړي. و به همه حاضرین مجلس تبریک عرض می‌نمایم و آمریکا و متحدینشان حال هم ما را نمی‌ماند به وطن خود زیربنا جور کنیم و وطن خود را از فقر و گرسنگی نجات بدهیم. و جنگ نظامی اینا شکست خورده، لیکن در جنگ اقتصادی به همراه ما مقابله داره. سرمایه کشور ما در بانک‌های جهانی مسدود است. همداراز د کنده میوو پروسس شرکت اجرایی رئیس نجیب الله محمد د یاد مرکز د پرانیستنې په مراسمو کې وویل د فیمیګیشن د عملي کېدو سره هر ډول حشرات له منځه ځي او نور هم کوشش کوو چې د هیواد په نورو سیمو کې دغسې مرکزونه فعال کړو. نن چې موږ کندهار ولایت کې د فیمیګیشن او قرنطینې آفتونو د کنټرول مرکز پرانیزو، دا په دې معنا ده چې موږ د نړیوالو معیارونو مطابق خپل محصولات ټولو اړمنو هیوادونو ته رسولی شو، څو په دې هکله خودکفا شو. د کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا د خپلې وینا په ترڅ کې د هیواد سوداګر او صنعتکاران وستایل او له ټولو سوداګرو څخه یې وغوښتل